ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبانو افغانستان کې بېساري استبدادي نظام رامنځته کړی. ډاکټر صاحب غني له طالبانو غوښتنه کړې او یو پیغام یې رالیږلی چې پر هغه یې ډېر ټینګار هم کړی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. له واک پرځول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي اوس تر بل هر وخت ډېر د ملي ډیالوګ پیلولو ته اړتیا ده. ښاغلي غني د یو نوي غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي دي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. ښاغلي غني وویل چې طالبان په افغانستان کې یو بېساري استبدادي نظام حاکم کړی، خو دی وایي استبداد افغانستان کې دوام نشي کولی او تېرو څو لسیزو تجربو ښودلې چې د هېواد استبدادي نظامونه ژر یا وروسته رد کړي او مات کړي دي. مخکنی افغان ولسمشر محمد اشرف غني د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ښار ته د طالبانو له راتګ وړاندې بهر ته ولاړ. ځینې پر هغه نیوکې کوي چې ګواکې د هېواد پرېښودو سره یې د طالبانو بیا واکمنېدو ته لاره هواره کړه. خو سمیع سادات هم پر دې اړه غبرګون ښودلی. سمیع سادات بیا د اشرف غني هغه لوی رازونه افشا کړل چې له کبله یې پوځ ړنګ شو. د افغانستان د پخواني پوځ نوموتی جنرال سمیع سادات په خپله وروستۍ مرکه کې د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني په هکله مهمې څرګندونې کړې دي. د سیګار له لوري په خپاره شوي یو راپور کې راغلي دي چې جنرال سمیع سادات ویلي اشرف غني داسې یو کس و چې په وروستیو کې په هر چا شک کاوه. د پوځ ډېر جنرالان یې له دندې لرې کړل، ځینې نور یې تبدیل کړل. اشرف غني په خپل پوځ نور باور له لاسه ورکړی و، په خپلو خلکو یې باور نه درلود او ورسره ویره وه چې امریکا غواړي دی نور په کور کېنوي او په وړاندې یې په دسیسه جوړولو بوخته کړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا ښې چارې.